السلام علیکم ګران کتونکو، امید کوم چې ټول به جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د افغانستان حضرت الله زازي په هکله باندې یو خبر درکړم چې حضرت الله زازي ته خو زه ډېر زیات حیرانه پاتې سوی یم. زازي په 2 میاشتو کې 15 کیلو وزن چې کوم د هغه یې کم کړی ده. یعنې د موږ او د تاسو په مرستې سره زازي اوس د موږ په خبرو باندې عمل شروع کړی ده. مسخد تاسو وګورئ، ځان یې جدي اخیستلی، خپل فټنس باندې اوس ډېر زیات کار شروع کړی ده چې دغه ټول د موږ او د تاسو برکت ده چې تاسو دغه ویډیوګانې شریکوئ او دغه لوبغاړی ګوري او دغه نه زده کړه کوي. بل دغه باندې ما مخکې مغه بل چینل کې ویډیو جوړه کړې وله، بیا ملګرو دغه پوښتنه کوله چې زازي لوبه په دوبۍ لیګ کې کله ترسره کیږي او په څو بجو باندې شروع کیږي. نو دغه باره کې به هم که خیر زه تاسو خبر شریک کړم. نو ویډیو در سره حتما شریکه کړئ او که د زازي مینوال یاستئ دغه ویډیو هم در سره لایک کولی سئ. راځم زه تاسو ته وایم چې زازي که تاسو وګورئ فټنس یې صحیح نه و. په ورلډ کپ کې موږ او تاسو وکته آوټ آف فورم روان و. بیا هغې نه وروسته دغه انټرنیشنل لوبغاړي داسې دي چې د ده کمزوره نقطه یې نیولې ده چې دی کوم ځای کې کمزوره ده هماغلته ورته بالینګ کوي او زر خپله ویکټه له لاسه ورکوي. نو دغلته اوس راشد خان کپټان سوی ده د شل ورځو لوبو. اوس یې زازي ته ویلي چې خپل فټنس دې برابروه، نور دې واسطه نسم کولی. که غواړې چې ملي ټیم کې ولوبېږي فټنس دې برابر کړه، بیا به پرفارمنس ورکه. اوس د زازي لپاره آخري چانس کوم د دوبۍ لیګ ده. دوبۍ لیګ کې که چېرته زازي ښه وچلېده، پرفارمنس یې ورکه، بیا به که خیر د نورو لیګونو نظر هم ورباندې سي او افغانستان ملي ټیم کې به هم رشید خان که خیر بیرته راولي. او که د شهزاد محمدي غوندې خپل ځان باندې فټنس باندې کار نه کوي، بیا خو مشکله ده که افغانستان لپاره مو لوبېږي. او که چېرته په دغه دوبۍ لیګ کې دوه کوئ چې زازي ښه وچلېږي، که خدای ناخواسته دوبۍ لیګ کې هم زازي ښه ونه چلېده، نو بیا د زازي لپاره په ملي ټیم کې هم ځای نسته ده او نور لیګونه هم بیا نه اخلي. نو زازي خو خپل ځان باندې ډېر زیات کار کړی ده، ځکه په 2 میاشتو کې یعنې نومبر او ډسمبر میاشته چې کومه ده، په دغه کې 15 نه واخله تر 18 کیلو پورې وزن یې کم کړی ده. او دغه نوی عکس به هم تاسو ته ښکاري، ماشاءالله څومره سمارټ ورک ښکاري. اوس د انټرنیشنل لوبغاړی ښکاري، یعنې انټرنیشنل پروفیشنل کرکټر ښکاري. خو بس اوس باید پرفارمنس ورکړي. زه په دې باندې ډارېږم، ځکه پخواني لوبغاړي پخوا وخت کې داسې لوبغاړي راغلي دي که نه چې هغوی کله فټنس برابر کړی، مطلب وزن یې کم کړی ده، بیا هغې سره د دې پرفارمنس هم متاثره سوی، یعنې هغسې پرفارمنس یې بیا نه ده ورکړی. نو زازي لپاره دعا کوئ چې دوبۍ لیګ کې ښه وچلېږي. او دوبۍ لیګ کې چې کوم ملګرو پوښتنه کوله چې زازي لوبه کله ترسره کیږي، اولنۍ لوبه که خیر د حضرت الله زازي دوی ټیم ډیلي کیپیټل په نوم باندې چې کوم ټیم ده، دغه کې زازي او مجیب دواړه په یو ټیم کې اخیستل سوي، دواړه به یو ټیم کې که خیر لوبېږي. نو د ډیلي کیپیټل اولنۍ لوبه په 13 جنوري باندې که خیر شروع کېدونکې ده. د افغانستان په وخت باندې 6:30 بجې که خیر دغه لوبه شروع کېږي، ماښام ټایم کې 6:30 بجې دغه لوبه شروع کېږي. اریانا تلویزیون کې تاسو دغه دوبۍ لیګ ټولې لوبې لایف کتلی سئ. کوم افغانان چې په افغانستان کې اوسېږي، اریانا تلویزیون که هر چېرته وي، په پاکستان کې کوم ملګري اوسېږي، ډیش چې کوم د افغانۍ ډیش هغه کې هم اریانا تلویزیون کار کوي، نو هغلته په اسانۍ سره کتلی سئ. نور هم چینلونه ډېر زیات دي، خو په افغانستان لپاره یعنې اریانا تلویزیون کې دغه لوبې که خیر موږ او تاسو لوبې لایف کتلی سو. او ملګري پوښتنه کوي چې افغانستان پریمیر لیګ کله ترسره کیږي. دا دوبۍ لیګ هم افغانستان پریمیر لیګ نه کم نه ده. 10 افغان لوبغاړي په دوبۍ لیګ کې که خیر لوبه ترسره کیږي. افغانستان پریمیر لیګ تاسو هیر کوئ، هغه مشکله ده که چېرته ترسره سي، خو دوبۍ لیګ هم افغانستان پریمیر لیګ نه کم نه ده. ویډیو در سره حتما شریکه کړئ چې نور ملګري مو نه خبر سي، او دغه فیسبوک پیج هم در سره فالو کولی سئ. نور ښه وخت ولرئ. الله په امان.